په ختیځ زون کې د کلمات علمي او تحقیقاتي ادارې له لوري د هیمونیزم تر عنوان لاندې یو ورځنی علمي سیمینار ترسره شو. یاد سیمینار چې د ننګرهار پوهنتون په جامع جومات کې وړاندې شو، پکې شاوخوا 650 تنه استادانو، محصلینو او عامو ځوانانو ګډون کړی و. په سیمینار کې د علماء کرامو او استادانو لخوا د هیمونیزم د غولونکي پدیدې په اړه تفصیلي معلومات وړاندې شول. د سیمینار په پیل کې د ننګرهار پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مولوي محمود الحسن دیوبندي وویل غرب د انسان لپاره مطلق حاکمیتونه غواړي او اسلام د انسان لپاره د الهي احکامو تر سیوري لاندې ژوند غواړي. غرب د انسان لپاره مطلق حاکمیت غواړي او اسلام د الهي حاکمیت تر سیوري لاندې انسان ته کرامت او نظم و نجات ورکوي چې حاکمیت صرف او صرف د الله لپاره دی. د الله تعالی هیچا لپاره حاکمیت حق حاصل نه دی. ورپسې د ننګرهار پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مفتي لال پاچا حامد زیاته کړه هیمونیزم د عقل پرستۍ نظریه ده او عقل په هر وخت کې ثابت نه پاتې کیږي او له بېلابېلو مسایلو څخه متاثره کیږي او زوال مومي. عقل په هر وخت کې ثابت نه پاتې کیږي. عقل په هر وخت کې ثابت نه پاتې کیږي. د دې وجه علماء وایي عقل کله د شهوت نه متاثره کیږي، عقل کله د غصې نه متاثره کیږي، عقل د رواج نه متاثره کیږي او عقل د طبیعت نه متاثره کیږي، عقل د ټولنې نه متاثره کیږي. دا چې تاثر قبلوي، دا چې زوال قبلوي، دا چې په خپل حال نه پاتې کیږي، د دې لپاره د یو بل شي ضرورت دی، د یو بل معنوي قوې ضرورت دی چې هغې ته وحی ویل کیږي، هغه ته داسې ذات کلام ده، هغه ته داسې ذات خبرې دي چې هغه انقلاب بدلون او تاثیر نه قبلوي. د سیمینار په پای کې ګډونوالو د ورته غونډو او سیمینارونو په ډیرېدو ټینګار وکړ.